سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. متحده عربي امارات یو ځل بیا افغانستان ته پوځیان رالیږي. د ولسمشر غني په مشرۍ د ملي امنیت شورا د متحده عربي اماراتو هغه وړاندیز چې له مخې د دغه هیواد ځانګړي ځواکونه د سوفا یا د افغانستان او ناټو ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د روزنې مشورې او ملاتړ په خاطر رالیږل کیږي له ارزونې وروسته تایید کړ. په دغې ناستې کې چې تیر مازدیګر په ولسمشري ماڼۍ کې ترسره شوه د راتلونکو سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس د بنګلادیش پر وړاندې د افغانستان د کرکټ لوبډلې بریا او اتلولي ټولو ته مبارکي وویله. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ دویمه شلوریزه لوبه چې تېره شپه د هند د دهرادون ښار په راجیو ګاندي لوبغالي کې ترسره شوه، افغانستان په 6 ویکټو بنګلادیش ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي یې خپله کړه. راشد خان چې د 12 منډو په ورکولو سره د بنګلادیش 4 لوبغاړي وسوځول، د لوبې غوره لوبغاړی او محمد نبي د لوبې سمارټ لوبغاړی وټاکل شو. ټاکل شوې دغې لړۍ وروستۍ لوبه سبا ترسره شي. د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې ډیر ژر به د حزب اسلامي 209 نور بندیان آزاد شي. د دغې شورا په ناسته کې چې تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه همداراز وویل شول چې دغه کسان د دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د شوې هوکړې له مخې خوشي کیږي. تر دې مخکې د حزب اسلامي سلګونه نور غړي د یادې هوکړې له مخې خوشي شوي دي. له دې سره سم په همدې ناسته کې د پروان ولایت له توقیف ځای او محبس څخه د دوامداره څارنې په اړه د ملي امنیت شورا د دفتر او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ هوکړه لیک هم په 3 مادو او 21 فقرو کې تصویب شو. د کندهار ښار په 14 مرکزونو کې ټاکنو لپاره د نوملیکنې پاڼې خلاصې شوي او په 15 ولسوالیو کې لا هم د نوملیکنې بهیر نه دی پیل شوی. د کندهار ولایتي مسؤلین د دغو ستونزو له امله په ځینو ولسوالیو کې ناامني او په ځینو کې بیا د ولسي وګړو نشتوالی په ګوته کوي. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې له ریګستان، خورابک، غورک، معروف او نیش ولسوالیو یې خپل مامورین ایستلي ځکه هلته په 15 ورځو کې یوازې تر 1000 کسانو نوملیکنه کړې وه. په کندهار ښار او ولسوالیو کې تر دې مهاله نږدې 400,000 کسانو نوملیکنه کړې چې 80,000 یې میرمنې دي. تذکیره درته اوس هلته نه جوړ راستولي او نن خو باید دې ته تذکیرې ورکول سوي وای، بیا وروسته سټیکران کړي دي وای. تا لیدلي پر 3 میلیونو نفوس باندې ته 1.5 لک یا 2 لکه تذکیرې ته راستی یا دغونه ته سټیکران ته راستی. دا زموږ د اوضاع سره بیخي مطلق د مورد مېرې چلند دی. 15 کیلومتر څخه خلک ورته راځي دلته ثبت نام کوي. داسې لا هم سوي دي چې د میوند خلک راغلي او ژړۍ ته نږدې په ژړۍ کې ثبت نام کړی دي. عملیات مرکزونه نشتون یا بهانه دا ده چې امنیت نشته یا مرکزونه راباندې بند کړي دي. دوی د مشت غلیظ اوس راښکاره کړي ډېری داسې مرکزونه شته چې هلته موږ امنیت لرو خو دوی راته بند کړي. داسې مشکلات موږ په مختلفو ولسوالیو کې لرو. نو مرکزي دفتر په جریان کې دي، پیشنهادونه مې استولي دي. یوازې د ریګ، شورابک، غورک، نیش دا تقریبا هغه ولسوالۍ دي چې په دې ولسوالۍ کې زموږ فلحاله مرکزونه نشته. او د هیواد په 140 ولسوالیو کې چې 14 ولایتونه رانغاړي هیڅ ښځې د ولسوالیو شوراګانو د غړیتوب لپاره نوملیکنه نه ده کړې. په ټاکنو څارونکي بنسټونه د ځانګړې تګلارې او د ولسوالیو شوراګانو د کاري واکونو نشتوالی د کار لامل بولي، خو د ولسي جرګې غړي وایي په دې بهیر کې د ښځو د نه ګډون اصلي لامل ناامني ده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.